کندهار کې د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل سو. مسؤلین وایي چې د یاد کمپاین پر مهال به په کندهار ښار او ولسوالیو کې 850,000 تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړل سي. د یاد کمپاین د پیل پر مهال د کندهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر مختار احمد امیري وویل د کندهار ښار په ټولو سیمو او ولسوالیو کې د پولیو واکسین د ورکړې ټیمونه ځای پر ځای سوي چې دغه کمپاین په ښار او ولسوالیو کې تطبیق سي او د یوه ورځني ماشوم څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې به ټولو ماشومانو ته 2 څاڅکي د پولیو ضد واکسین ورکړل سي. راتلونکي د پولیو کمپاین به د 3 ورځو لپاره په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې تطبیق کړي. په دې کمپاین کې به ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د 1 ورځې څخه بیا تر 15 کلنۍ پورې وي د پولیو واکسین ورکړل سي. د ټولو هیوادوالو خصوصا والدینو، ملا امامانو، ښوونځي استادانو او په ټولنه کې د مخورو کسانو او سپین ږیرو څخه مو دا هیله ده چې د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې خپل همکاري ونه سپموي. د زون په کچه د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤل ډاکټر جمال الدین اعظمي بیا زیاته کړه د دغه 3 ورځني کمپاین په لړ کې به په کندهار ښار او ولسوالیو کې 8.5 لکه او دغه راز د زون په کچه به بیا 2.5 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړل سي. په دې روان کال کې دا 8مه دوره د کمپاین دی چې په جنوبي حوزه کې تطبیق کیږي. دا ځل به دغه دوره په 4 ولایتونو کې وي: کندهار، هلمند، روزګان او زابل کې. نو په دې کې تقریبا د زون په کچه باندې څه کم 2.5 میلیونه ماشومان دي چې هغوی ته به کوشش کوو رسیدګي وکړو او دغه واکسین ورته ورسو. او یوازې کندهار ولایت په هغه کې شاوخوا 8.5 لکه ماشومان دي چې هغه به په دې دوره کې واکسین کړل شي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي پولیو ویروس په ډېرې اسانۍ سره له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالیږي چې ناعلاجه ناروغي ده او د ساتنې یوازینۍ لار د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین دی چې باید ټول والدین خپل تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان واکسین کړي.